شکريه بارکزي طالبان څنګه په لړزه کړل او څه اخطار یې ورته ورکړی دی. سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. شکريه بارکزي وایي که طالبان پخوا غوندې راشي لومړی مخالفه به یې زه اوسم. افغان سیاستوالې شکريه بارکزي طالبانو سره د سولې کېدونکو خبرو ته اندېښنه ښودلې. هغې په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې په دغو خبرو کې حکومت او سیاسي ډلې ښکیل دي، خو د ولس د رسا غږ استازیتوب پکې نه لیدل کیږي. د نوموړي په وینا ویره لري چې سیاسي جریانونه طالبانو سره د راتلونکي واک په اړه داسې کومه معامله یا اختلاف ونه کړي چې د افغانستان د خلکو اساسي حقونه او د دوو لسیزو لاسته راوړنې ورسره پایمال شي. شکريه بارکزي نړیواله ټولنه هم تر پوښتنې لاندې راوړي او وایي چې امریکا او ځینې نور هیوادونه د طالبانو سره سخته لابي ګرۍ کوي. هغه زیاتوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم د خبرو کېدونکي هڅې په افغان حکومت او ملت له بهره تپل شوي او طبیعي رنګ نه لري. له همدې کبله دغه سیاستواله یا د خبرو ته خوشبینه نه ده. له دې سره میرمن بارکزي خبرداری ورکوي چې که طالبان د پخوا په ډول واک ته ورسول شي یا په پخواني فکر کابل ته راشي، دا به لومړنی څوک وي چې پر ضد یې سړکونو ته راووځي. تمه ده چې روانه اونۍ قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د طالبانو د سولې مذاکرات پیل شي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ. د شکريه بارکزي د دې خبرو په اړه که تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.